دا د امریکا د ټکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د ناسا هغه مرکز دی چې سپوږمۍ ته په لومړي ځل د انسان د تګ او بیرته په خوندي ډول د راتګ ماموریت ترې کنټرولېده. د ناسا د میشن کنټرول دا مرکز د ولسي خلکو د نندارې لپاره هم پرانیستل شوی، څو خلکو ته د فضایي سیستم په اړه معلومات ورکړي او په دې اړه یې لا مطالعې ته وهڅوي. مرکز ته راتلونکو سیلانیانو ته په فضا کې د ستورمزلو د ورځنیو چارو لکه خوراک، څښاک، خوب او ورزش په اړه جالب لیکچر هم ورکول کیږي. This last strap goes over your forehead to keep your head from bobbing up and down. وایي په فضا کې د خوب لپاره دا ډول بستره جوړیږي. د جاذبې قوې د نشتون له امله باید چت یا یوې خوا پورې ځان وتړل شي او بیا پرې خوب وشي. همدارنګه خوراک په کاسه یا دیګ کې نه بلکې په پلاستیکونو کې ساتل کیږي او خوړل کیږي. د اوبو د کمښت له امله ستورمزلي اړ دي چې د ځان وینځلو اوبو ترڅنګ تش ادرار هم تصفیه کړي او بیا یې د څښلو د اوبو په توګه وکاروي. Because that Skylab trainer was just here, it was collecting dust, but we wanted to showcase it to the public and create a center that basically involved the public with what NASA's doing so we could encourage people and inspire the younger generation. دا هغه کپسول دی چې ستورمزلي پکې سپوږمۍ ته ختلي او په خوندي ډول بیرته تر ځمکې را رسېدلي وو. کله چې ستورمزلي له سپوږمۍ څخه ځمکې ته راځي ټول سیستم له منځه ځي. یوازې همدا کپسول پاتې کیږي چې ستورمزلي تر ځمکې را ورسوي. مصنوعي فضا یا تشیال هم شته. په یوه برخه کې هماغه صحنه انځور شوې چې په لومړي ځل ستورمزلو د سپوږمۍ پر سطحه قدم کېښود او د امریکا بیرغ یې پرې راوځړاوه. له سپوږمۍ څخه راوړل شوې تیږې او ځینې نورې نمونې هم ایښودل شوي دي. د فضایي بیړۍ دننه برخه چیرته چې ستورمزلي خوراک، څښاک او خوب کوي، خو دا هر څه باید په هوا کې وکړي، کټ مټ لکه د دغو مجسمو په څیر. دا د ستورمزلو د روزنې او تمرین ساحه ده. دلته فضا ته لیږدېدونکې ستوربیړۍ تولیدېږي او د نوي نسل لپاره د تحقیق دروازې هم پرانیزي. په یوه بله څنډه کې بیا سپوږمۍ ته د تللو راکټونو یوه نمونه هم ایښودل شوې چې فضا ته د تللو پر مهال کارېدونکې بېلابېلې برخې پکې تشریح شوي دي. دلته ځینې هغه وسایل هم نندارې ته ایښودل شوي چې 50 کاله مخکې سپوږمۍ ته تللیو انسانانو هلته استعمال کړي دي. جالبه یې دا چې د دې بوټ یوه بله جوړه په فضا کې ورکه شوې ده او اوس هم د ماموریت د کنټرول ټیم وخت ناوخت نړیوال فضایي سیستم ته پیغام استوي چې جوړه یې پیدا کړي. په هوا کې د راځړول شوې مصنوعي سپوږمۍ حرکت، نړیوال فضایي سیستم او د مریخ په اړه پراخ معلومات په هر چا کې دا انګیزه پیدا کوي چې د کائناتو په اړه لا ژوره مطالعه وکړي. د ناسا د دې مرکز تنظیمونکي وایي چې د مرکز یوه برخه یې سیلانیانو ته په دې موخه پرانیستې چې ځوان نسل په فضایي حریم او سیستم کې د تحقیق لپاره وهڅېږي او هغه ځای ته هم ځان ورسوي چې په اوس وخت کې انسانانو ته ناممکن ښکاري.